خوست کې د پښتون ژغورنې غورځنګ ځانګړو سرو خوليو په سرولو باندې بندیز ولګېده. نن له غرمې وروسته د افغانستان اسلامي امارت استخباراتي ځواکونو د یو لړ ځانګړو عملیاتو په ترڅ کې د خوست ولایت په مرکز کې له دوکانونو سرې خولۍ ټولې کړي او یا شمېر دوکاندارانو ته سپارښتنه کړې ده چې نور باید د دا ډول خولیو پیر او پلور څخه په مکمله توګه خودداري وکړي. په دې عملیاتو کې په خوست ولایت کې د هغه خلکو د سرونو هم سرې خولۍ ټولې شوې چې سرې خولۍ په سر ښار کې ګرځېدل. دا سرې خولۍ د منظور پښتين ځانګړې خولۍ وي چې د هغه پلویانو د منظور د فکر پالنې په توګه په سر کړه. دې لړۍ افغانستان ته هم مخه وکړه او د پوخاني ولسمشر اشرف غني په وخت کې افغانستان کې هم مروجه شوه چې نن رسماً د دې خولۍ پر وړاندې بندیز ولګول شو. تر دې دمه د پښتون ژغورنې غورځنګ په دې اړه څه نه دي ویلي، خو جنرال موبین ویلي دا یو ډیر بې معنا کار او حتی د بې غیرتو خلکو کار دی او دا د افغان کلتور سره هیڅ نه ښایي. جنرال موبین زیاته کړه منظور پښتين او د هغه ډله ټول بې غیرته دي او دوی غواړي په پرلتونو خپل حقوق ترلاسه کړي، هغه څه چې په ښکاره ډول لیونتوب دی. له ملتیا مو نړۍ مننه، شیر او سبسکرایب مو هېر نشي. تر بیا ښې چارې.